چمن ښار کې تر 600 څخه زیات ځوانان لمبې ولیدل چې په دې کې ماشومان زنان هم پکې کې دي د لمبې نه جوړې بیخي ډېره سوې ده. موږ نن سیول هسپتال ته رالو د مریضانو صورتحال مې وکتې د ډاکټرانو سره هم پر دې باره باندې وږیدلو چې دا مریضان دومره ډېر سوي ول دي او دا وبا ول دونه پیلاو سوې ده. د ډاکټر صاحب دا وینا وله چې تاسو په خوراک کې احتیاط کوئ د غوایه د غوښو او د دې شیانو سره ډېر پام کوئ. اوس به راځو د ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه وکړو. ډاکټر صاحب که دغه تویه دغه بیماري ولې دومره په تیزي باندې روانه ده؟ د پرون نه بله ورځ زموږ تقریبا 750 پیشنټ دلته رپورټ شوي دي چې په هغې کې کافي پیشنټ موږ کوشش دا کړی دی چې یو پیشنټ موږ کوټې ته نه دی ریفر کړی علاوه د کیجوالټۍ نه. نو ټول پیشنټ ته هر یو څیز دلته ډریپان دلته میلاویږي، انجکشن یې دلته میلاویږي، هر یو څیز دلته موږ سره موجود دی. زموږ ایمبولینس بالکل تیارې ولاړې دي، زموږ سټاف دلته بالکل تیار ولاړ دی. دویمه خبره چې د څه څیز نه دا وبا پیلاو ده د اوبو او د خوراک، زوړ خوراک، سړه وه خوراک، مثال د سبا خوراک، د پرون خوراک نن کول، هغه خراب سالن یا د بازار خراب سیزونه، خراب خوراک هغه کول چې دی هغه بالکل نه دی پکار. اوبه پخې اوبه مطلب پخې دا چې اوبال کې هغه اوبه استعمالول پکار دي. او آر اس استعمال ډېر زیات پکار دی. هر هغه مریض چې هغه ته دا تکلیف محسوس شي موږ هغه ته دا ریکویسټ کوو چې فورا هغه ډي ایچ کیو هسپتال، ډي ایچ کیو زموږ دام فعال دی، هغه کته ډي ایچ کیو چې دی هغه زموږ هغه هم فعال دی. په دواړو کې زموږ سټاف زموږ ډاکټران 24 اور د پرون نه زموږ ډاکټران دلته های الرټ دي. زموږ سره چې څومره سټیک هولډرز دي هغه پی پی ایچ آی د یونیسیف دی، هغه ټي وی آی د هر یو چې دی هغه زموږ سره دلته موجود دی. ټول هغه خپل فټس استعمالوي. هر یو سیز دلته زموږ سره د ډریپ یو سیز کمی نشته، د یو سیز د یو انجکشن کمی نشته. ټوټل الحمدلله زموږ پرون نه ټوټل پیشنټ کور شوي دي. دا د الله تعالی غټ کرم دی. موږ عوام ته صرف دومره وایو چې په خوراک کې بیخي ډېر احتیاط کوئ. ډیره مننه. خوراک مطلب په کوم شي کې ولس توازی کې ماشومان د لپاره څه شي استعمال سي د ځوانانو لپاره خاص کر په دې ورځو موږ دا وایي چې اوبه به تاسو پخې اوبه استعمالیږي، د مستو استعمال، د او آر اس استعمال، د زوړ خوراک استعمال په بازار کې زاړه خوراکونه دا به بالکل نه کوئ. په کور کې تازه خوراک، تازه سالن، تازه سبزي مطلب ماښام چې پوخ شو هغه سبا بیا بالکل مه استعمالوئ، هغه کاټ کوي، هغه ضایع کوي. که چیرې مریض دا محسوسه کړل چې ماته دغه بیماري ولګېده دی به په څو وخت کې هسپتال ته ځان رارسوي؟ فوري طور به دا ځان رارسوي، فوري طور. ځکه چې دا بیماري داسې ده چې کمې ته ګیسټرو وایي، دا چې کله د خولې نه میلوي، د نس میلوي، دا ډېر ټایم نه ورکوي بیا مریض له. د اوبو کمی دا اوس زموږ سره دا یو مریض چې دی دته تقریبا دا 8م ډریپ دی چې سټارټ دی. دا چې مریضان پرون موږ سره راغلي دي چې موږ لس ډریپونه ورته لګولي دي هغه سټیبل شوي نه دي. نو کوشش دا پکار دی چې مریض ته محسوس شو چې یاره ما ته په نس کې تکلیف دی، معمولی درد دی، هغه د ډي ایچ کیو سره رابطه کوي. تاسو ته یو پیر بیا زه ووایم چې دلته زموږ سره زموږ ایمبولینس، زموږ سټاف، زموږ ډاکټران ټوټل موجود دي. هیڅ قسم پریشانی ضرورت نشته. صرف موږ ته دومره پکار دی چې یاره عوام موږ باندې دا دغه نه جوړوي، بلیم نه اچوي چې یاره موږ ته د بار نه دوا، د یو مریض ته د بار نه دوا نه دی لیکلی شوی. دا ټول مریضان بدلته ولاړ دي. د سار نه ما چاته دوا بار نه لیکلي چې دا انجکشن د بار نه راوړه یا ډریپ د بار نه راوړه. دوستانو که چیرې په چمن ښار کې و چاته د لمبې مریضي ورپېښه سوه که هغه په دې پوه سو چې زما نس خراب دی یا مې خوله در خوله ایلایم په کار دا دی ډایرکټ و د چمن و سیول هسپتال ته هغه که د بازار سیول وي که د تور پلس کښته دا سیول وي ډېر دستي دی و هغه ته ځان رارسي. د لې علاجونه سته، د لې موږ نن ترتیب وکړ شان یې پراوه. پر دې به بشردوست صاحب هم یوه خبره وکړي. کتونکو پرایویټ هسپتالونه د خپل ماشومان او که زنانه وي که ځوانان وي مه وروړئ. دا پیسې زیاتې ترساخي په سیول هسپتال زوړ نوي کې ترتیب ډیر برابر دی چې موږ وکتي چې هر رقم هغه پیشنټ چې موږ وبا ورته وایو چې در خلو در نرمانۍ لای هغه تر تا ځای تیز را رسوای سي. ډاکټران د لې 24 غنټې ستا موږ اوس خبره سره وکړه، موږ اوس په هسپتال کې دا مهال موجود دي.